نن سبا زموږ پرې دور کې چې څوک هم د دینداره خلکو په خرابېدو خوشحالېږي دی دې په ځان ویریږي. لکه یو سړی دینداره دی، الله والا دی، عالم دی، عابد دی یا زاهد دی، خو دینداره الله والا سړی دی او په ده مصیبت راشي او دی خراب شي او دی کمزوری شي او ته بې خوشحالېږي په زړه کې، نو په ځان ویریږه. په ځان بیا ویریږه چې ته د الله د دوستانو په خرابېدو خوشحالېږي، نو واضح نو خدا ووي یا الله د الله دې دوستانو له ښه ډېره ورکه او څه به یې ورکه او د ځان هم پروا نه وي، خو موږ وایو چې د دیندار او د الله والا زموږ نه مخکې شو، ولې د الله دوست نو چې د الله دوست دی زموږ په هر څه پیرزو دي. ګوره په دې دنیا کې چې د عزتمن سړي خواله د ده د دوست لاړ شي که نه، د دوست یا هغه څوک چې د دوست سره محبت وي او د هغه دوست لاړ شي، نو دی د هغه هم دومره قدر کوي څومره چې د هغه دوست کې یا چا سره چې محبت وي. نو چې زموږ د الله سره محبت دی، نو بیا محبت دی د هر هغه چا سره چې د الله سره محبت دی. زمونږ چې د دې مؤمنانو سره طبیعت لګي د دې دیندارو خلکو سره، خو په دې هم لګېږي چې د الله سره طبیعت لګي، نو چې د الله سره نه لګي نو داسې خو انسانان په لارو کوڅو کې ډېر شی ګرځي. نو دا د یېرې خبره ده.